د مهمو خبرونو سرټکي. د رئیس الوزرا په مشرۍ د کابینې د 14مې غونډې ترسره کېدل. د امر بالمعروف وزارت له سرپرست سره افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان د ځانګړي استازي کتنه. په کورنیو سوداګرو د پنجشیر له کانونو د ترلاسه شویو زمرودو پلورل کېدل. او د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې د افغانانو د بد اقتصادي وضعیت په اړه د پاکستان د لومړي وزیر د مرسیال اندېښنه. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. زه ذبیح الله وصال یم. بشپړو خبرونو ته ښه راغلاست. ملي راډیو ټلویزیون د ارګ له قوله راپور ورکړی چې تېره ورځ دوشنبه د سلواغې 9 د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې 14مه غونډه وشوه. غونډه کې د رئیس الوزرا اداري مرستیال ته دنده سپارل شوې چې د اوبو او انرژۍ وزارت او برېښنا شرکت استازو سره د برېښنا په برخه کې همکاري او همغږي پیاوړې کړي. د راپور له مخې په دغه غونډه کې اقتصاد وزارت ته هم مسؤلیت ورکړل شوی چې له نورو ادارو سره په ګډه د پراختیایي پروژو پر وخت پلي کېدل او د پراختیایي بودیجې لګښتونه وارزوي. غونډه کې د برېښنا رسونې بهیر پر چټکتیا هم ټینګار شوی دی. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفي د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان له ځانګړي استازي طارق علي بخیت او مل پلاوي سره کتلي دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په دغه کتنه کې ښاغلي حنفي له اسلامي همکاریو سازمان غوښتي چې کولی شي د نړۍ او اسلامي امارت تر منځ ښو اړیکو ساتلو کې مثبت رول ولوبوي. اخوا ښاغلي بخیت ټینګار کړی چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د یوې اسلامي ټولنې اساسي اړتیا ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما پر ایکس لیکلي چې د اسلامي همکاریو سازمان له استازو سره د دغې استازولۍ د مشرۍ خبرې شوې دي. یوناما زیاته کړې چې دغه خبرې د افغان نجونو او ښځو د وضعیت پر ارزونې متمرکزې وې. هغې زیاته کړې چې زده کړو، کار او روغتیا ته د افغان ښځو نه لاسرسی به اوږدمهاله زیانونه رامنځته کړي، نو بیړنیو او عملي ګامونو پورته کولو ته اړتیا ده. په کابل کې د ایران سفارت سرپرست علیرضا بګدلي د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیرخان متقي سره چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست دی د اقتصادي او سیمه ییزو اړیکو په اړه هم خبرې کړې دي. د ایران سفارت لیکلي چې په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، ترانسپورت، روغتیا او درملنې، کرنې، انرژۍ او سیاسي همکاریو په اړه مسایل وڅېړل او بحث وشو. د عامه روغتیا سرپرست وزیر نورجلال جلالي کابل کې د جاپان سفیر تاکایوشي کرومایا سره د روغتیا په برخه کې د همکاریو د تداوم او پراختیا په اړه کتنې او خبرې وکړې. د دغه وزارت د خبرپاڼې له مخې ښاغلي جلالي کرومایا ته د دغه وزارت نوې پالیسي هم تشریح کړه او ویل چې دغه پالیسي به د غیر ضروري لګښتونو مخه ونیسي او روغتیایي ستونزو ته به ځواب ووایي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې چمتووالي ادارې د DRC په نوم د ماین پاکۍ له یوې موسسې سره د څه باندې $1 میلیون په ارزښت هوکړه لاسلیک کړه. په دغه کتنه کې چې د دغې ملي ادارې رئیس نورالدین ترابي او د DRC موسسې مشر دانیا الشریف او مل پلاوي ګډون درلود، په افغانستان کې د ماین پاکۍ د اړتیا په اړه خبرې وکړې. د دغه هوکړې له مخې دغه موسسه مکلفه ده چې په کابل، پروان، لوګر، میدان وردګ او غزني ولایتونو کې څه باندې 200 متر مربع ځمکه له ماینونو پاکه کړي. د دغه موسسې مشر هم دغه کار ته ژمنتیا ښودلې او ټینګار کړی چې څه باندې 4000 کسان به په مستقیم او نامستقیم ډول له دغو فعالیتونو ګټه پورته کړي. د 49,200 امریکایي ډالرو په ارزښت 2010 قیراته زمرود په کورنیو سوداګرو وپلورل شول. د پنجشیر د کانونو او پټرولیم رئیس محمد قاسم امیري ویلي دغه کچه زمرود دغه ولایت له 4 کانونو را ایستل شوي دي.
د افغانستان بانک رئیس نور احمد آغا په مشرۍ پلاوي مالی چارو کې د سایبري امنیت نړیوال کنفرانس کې د ګډون په موخه د روسیې فدراسیون یکاترینبورګ ښار ته سفر وکړ. افغانستان بانک وایي چې یاد کنفرانس کې به د بیلابیلو هیوادونو د مالی سکتور استازي، متخصصین او څیړونکي د مالی امنیت، عصري بانکوالۍ سیستمونو، د سایبري ګواښونو او بریدونو پر وړاندې د ځواک لوړولو او د ډیجیټل بانکوالۍ ساتنې پر پراختیا بحث او خبرې وکړي. په دوبۍ کې د ګول فوډ نړیوال نندارتون کې د افغانستان خوراکي تولیدات هم څه باندې لسو غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. د امریکا او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې رئیس جیف ګریکو رسنیو ته په خبرو کې ویلي د افغانستان تولیدات په امریکا کې ښه بازار لري او دوی خوښ دي چې افغانستان په سوداګرۍ کې پرمختګ کړی دی. د پاکستان لومړي وزیر مرستیال او بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په نیویارک کې د اسلامي همکاریو سازمان په یوه غونډه کې د وینا پر مهال د افغانانو د بد اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. اسحاق ډار غوښتنه کړې چې د افغانانو کنګل شوې شتمني دې خوشي شي او د منځنۍ اسیا او پاکستان ترمنځ پروژې دې د افغانستان له لارې پلي شي. هغه زیاته کړې چې د بېوزله افغانانو د بشري مرستو او اسانتیاوو برابرولو په موخه هرې ممکنې همکارۍ ته چمتو دي. د پاکستان د ایالتونو او سرحدي سیمو کشمیر، ګلګت، بلتستان وزیر امیر مقام له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغان کډوالو د راستنېدو یا د هغوی د بل هیواد ته د لیږد په برخه کې دې خپلې ژمنې عملي کړي. د پاکستاني رسنیو په وینا هغه ویلي پاکستان ته د افغان کډوالو د راتګ په وخت کې ژمنه شوې وه چې دغه کډوال ژر تر ژره بل هیواد ته لیږدول کیږي او د کوربه هیوادونو ستونزې به هم حل شي. امیر مقام ټینګار وکړ چې پاکستان د څو کلونو لپاره د 3 میلیون افغان کډوالو کوربه و، خو زیاته یې کړه چې حقیقت دا دی چې دوی باید ولاړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي خبر ورکړی چې د اوکراین جګړې پای ته رسیدل ممکن په 2021 کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په څیر وضعیت رامنځته کړي. هغه له یوې جرمنۍ رسنۍ سره په خبرو کې ویلي که اوکراین د ناټو غړی نشي ممکن دا ډول وضعیت بیا تکرار شي. هغه زیاته کړي موږ تجربه لرو چې کله څوک بې له فکر او پلانه یوه پریکړه په چټکۍ سره عملي کوي او بې پروا شاتګ کوي څه ډول پایلې لري. د روسیې او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ خبرې اترې د پیلېدو په درشل کې دي. د روسیې بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پلازمین ریاض ته د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د رسیدو او له امریکایي سیال سره د غونډې د پیل ویلي دي. اخوا د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو لاوار له مخه په ریاض کې وو او په پام کې دی چې دواړه لوري د اوکراین او روسیې د جګړې پر سر د مذاکراتو ترڅنګ د واشنګټن او مسکو ترمنځ د نورو مسایلو په اړه هم خبرې وکړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې امریکایي سناتورانو د ډونالډ ټرمپ د غزې د اشغال پلان رد کړی او ټینګار کړی چې عربي هیوادونه ممکن د غزې د راتلونکي لپاره غوره انتخابونه وړاندې کړي. اخوا د ډیموکراټ ګوند یو شمېر غړو هم د غزې د نیولو پلان په بشپړه توګه د نه منلو وړ بللی دی. د ټرمپ په اداره کې د ایلن ماسک د حضور پر ضد بیا لاریون پیل شوی دی. په واشنګټن کې سلګونه کسان واټونو ته وتلي او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اداره کې د امریکایي شتمن شخص ایلن ماسک پر حضور او د ډیر واک په ورکولو پر ضد لاریون کړی دی. لاریون کوونکي له کانګرس غواړي چې په دغه موضوع کې مداخله وکړي او د ښې حکومتولۍ په برخه کې د ټرمپ د سلاکار ایلن ماسک د ډیر واک اخیستو پر ضد غږ پورته کړي. کاناډا کې د کېناستو پر مهال د یوې الوتکې نسکورېدو 18 کسان ټپیان کړي دي. په ټورنټو هوایي ډګر کې د دلتا ایرلاین یوه الوتکه د کېناستو پر مهال نسکوره شوې چې له 80 تنو مسافرو 18 ټپیان شوي چې له منځه یې د یوه ماشوم په ګډون د 3 کسانو وضعیت نازک ښودل شوی دی. تر دې دمه د دغې الوتکې د نسکورېدو لامل څرګند نه دی، خو کاناډایي چارواکو ویلي چې په دې تړاو پلټنې دوام لري. ځینو سرچینو اټکل کړی چې د سخت طوفان او تیز باد له امله دغه پیښه رامنځته شوې ده. او وروستی خبر همدا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ټولچاري لوبغاړي محمد نبي د کرکټ نړیوالې شورا سره
په تازه مرکه کې ویلي چې ښایي اتلانو جام کې وروستۍ یوه ورځنۍ لوبې نه وي. نوموړي د خپل تیر کال لوبېدل ستایلي او زیاته کړې ده چې له خپل تکړښت سره به سم پریکړه وکړي چې یوه ورځنیو سیالیو ته دوام ورکړي او که یې پرېږدي. محمد نبي وایي د لوبډلې له مجربو لوبغاړو سره یې هم خبرې کړې او خپلې فزیکي وړتیا ته په کتو به پریکړه کوي. محمد نبي هیله څرګنده کړې چې یوه ورځ له خپل زوی حسن عیساخیل سره د افغانستان په ملي لوبډله کې یو ځای ولوبېږي. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. وروستي خبرونه مو هم دومره وو.